السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وطنوالو هیله ده چې تاسو به ښه یاست. یو ځل بیا په یو نوې ویډیو کې تاسو ته په نن ورځ راغلی ما غواړم له تاسو سره بله مهمه ویډیو شریکه کړم. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. دغه ویډیو نن سبا د ځوانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده او ډیر زیات ځوانان په دې اړوند پوښتنې هم ډیرې زیاتې موږ څخه په انسټاګرام او ترڅنګ په واتساپ او میسنجر باندې کوي چې دغه لړۍ به کله شروع کېږي. نو ګرانو دوستانو، نن زه غواړم تاسو ته د امریکا د لاټرۍ په اړه معلومات درکړم چې د امریکا لاټرۍ به کله شروع کېږي، هغې کې به کوم اړین اسناد وي. نو که تاسو غواړئ چې بشپړه ویډیو راسره وګورئ نو تر لومړی مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د مهمو ویډیوګانو لپاره مونږ تعقیب کړئ. مونږ انشاءالله تاسو ته بېلابېلې تعلیمي، تفریحي او ترڅنګ معلوماتي ویډیوګانې په خپل یوټیوب باندې خپرو. نو ګرانو دوستانو، راځو پیل کوو د امریکا لاټرۍ ته چې د امریکا لاټرۍ کې څه دي او کله به شروع کېږي. نو غواړم چې نن تاسو ته په همدې اړه تفصیلي معلومات درکړم. ګرانو دوستانو، د امریکا لاټرۍ چې دا په اصطلاح ګرین کارډ هم ورته ویل کېږي چې د هر کال د نړۍ څخه تقریبا 15,500 کسانو ته ویزې ورکوي تر څو په امریکا متحده ایالاتونو کې د کار، تحصیل او نورو کارونو لپاره لاړ شي. نو خوشبختانه افغانستان ته هم دوی فرصت ورکړی دی او له دې مخکې هم زموږ ډېر ملګري په دغه پروګرام کې تللي دي چې موږ سره تماس کړی دی او زموږ نږدې ملګري دي چې په دغه پروګرام له لارې امریکا ته تللي دي. هلته ګرین کارډ ترڅنګ هلته هم کاروبار، ژوند، زندګي شروع کړې ده. تاسو هم کولی شئ چې په یو عادي ثبت نام سره وکولی شئ دغه ځای ته نوم لیکنه وکړئ او خپل بخت پکې وازمایئ. نو ګرانو دوستانو، دغه لاټرۍ چې ده د پچې اچونې پروګرام دی، خو تاسې به یوه هیله تاسو څخه کومه هر کله چې تاسو دغه فورم ډکوئ نو تاسې به ډېر کوشش وکړئ چې دغه چې کوم اشتباهات دي واړه یا کوچني نو دا به تاسې سم ډکوئ، غلطي به پکې نه کوئ. شاید غلطي د دې لامل شي چې تاسې له دغې پروګرام څخه محرومه شئ. نو اوس راځو ګرانو دوستانو ته یو پوښتنې ته چې تاسې ډېر زیات دوستانو پوښتنه کړې ده چې څوک نوم لیکنه کولی شي. دا پوښتنه به ډېره زیاته دوستان هم کوي او ستاسې په ذهن کې به مې نن زه غواړم چې د دې په اړه تاسې ته معلومات درکړم. ګران دوستانو، ټول هغه افغانان چې لږ تر لږه 2 کاله تجربه ولري یا هم لږ تر لږه 12 ټولګي شهادتنامه ولري، هغوی کولی شي چې دغې ته ثبت نام وکړي. دې ترڅنګ د کورنۍ مشر، مور او پلار لپاره پاسپورټ حتمي دی. د نورو غړو لپاره هم پاسپورټ اړین نه دی، خو تاسې باید پاسپورټ ولرئ. پاسپورټ درلودل پکې ډېر زیات ضروري دي. نو ګرانو دوستانو، د اړتیا وړ سندونه چې دی، لومړی باید تاسې پاسپورټ ولرئ. د کورنۍ مشر لپاره، د امریکې ویزې لپاره باید په عکس کې چې لاندې کوم معلومات تشریح شوي دي، زه غواړم تاسې ته ټول معلومات درکړم. تاسې په بشپړ ادرس د خپل ولایت، ولسوالۍ، ناحیه او د کلي چې کوم کوډ دی، هغه زیف کوډ چې کوم وي، هغه تاسې کولی شئ د ګوګل د لارې را پیدا کړئ. نو زه غواړم تاسې ته د ګوګل د لارې چې دی د کونړ زیف کوډ پیدا کړم. نو ډېر په اسانۍ سره ګرانو دوستانو تاسې کولی شئ چې دغه کوډ هم پیدا کړئ. نو زه به دغه کوډ راواخلم. کونړ زیف کوډ که تاسې کله ورکو نو ګرانو دوستانو دلته دغه کوډ تاسې ته راغی نو دا ډېر زیات اړین دی. تاسې باید هغه معلومات په دقیق بڼه باندې ولیکئ. خپل ایمیل ادرس، داسې ایمیل ادرس ورکړئ ګرانو دوستانو چې دا باید فعال وي. د زده کړو یا کاري تجربې سند، تاسې کوم زده کړې کړئ یا کوم ادارې سره یا دولتي ادارې سره کار کړی، که تاسې کولی شئ د هغې سند هملته اپلوډ کړئ. دې ترڅنګ ګرانو دوستانو، معلومات هم تاسې هلته ورکوئ. ستاسې مدني حالت چې تاسې مجرد یاستئ که یا متأهل یاستئ نو په دې اړه به هم تاسې دلته خپل معلومات اپلوډوئ. د ماشومانو شمیر، نومونه، د زیږېدو نیټه او د زیږېدو ځای او جنسیت، نو دغه ټول معلومات که تاسې خپل اولادونه لرئ نو تاسې کولی شئ چې د دوی معلومات هلته ورکړئ. کوم اولادونه چې مو له 21 کلونو عمر ډېر ولري یا واده شوي، هغوی به په جلا ډول اپلای کوئ. ګرانو دوستانو، که چېرته مثال تاسې اولادونه ډېر وي او تاسې واده کړئ نو تاسې بیل ځان لپاره چې د دغه فورم ډکوئ. یو مهم معیار چې دی ګرانو دوستانو، د عکسونو معیار. ډېر دوستان تیر کال ما څخه پوښتنې کړې وې چې د عکسونو معیار څه ډول موږ خپل عکس اپلوډ کړو. ډېر دوستان په دغه کې ستونزه هم لري. نو ګرانو دوستانو، تاسې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره د پین له لارې خپل عکسونه چې کوم سایز د کوم پکسلونه دی هغه برابر کړئ. نو زه غواړم تاسې ته دلته مکمل ډول تشریح کړم. د سم عکس کارول ځکه مهم دي. که عکس مو سم نه وي نو ستاسې اپلیکیشن اصلا د اچونې لپاره نه وړاندې کېږي او د سیسټم له لورې په اتومات ډول ردېږي. بل ګرانو دوستانو، تاسې هر کله چې عکس پورته کوئ باید 600 په 600 کې یا په 1200 په 1200 پکسلو کې وي او ترڅنګ سایز هم باید 1.50 پر ملي 1.50 متر وي. دې ترڅنګ مخامخ اخیستل شوی عکس او سترګې مو پکې خلاصې وي، عینکې، ګوشکې او نور اضافي شیان مو مه کاروئ. ګرانو دوستانو، هر کله چې تاسې د دغې لاټرۍ لپاره تاسې کله تصویر اخیستو، لومړی ډېر مهم سایز دی چې تر څو چې ستاسې سایز نه برابر تاسې نشئ کولی چې هغه عکس هلته اپلوډ کړئ. نو دغه 2 سایزونه چې دي دا تاسې کولی شئ دې کې اپلوډ کړئ. یو 600 په 600 کې دی، بل چې دی په 1200 په 1200 پکسلونو کې دی.
او د ترڅنګ لاګ وروسته بل مهم اپشن چې د ګران دوستانو که چیرته تاسو تصویر کې عینه کې وي ګوشه کې وي نو تاسو تصویر ته سیستم نه جوړي تاسو کولای شئ د ویب سټ په یو بل برخه کې دا عکس چې آیا دا عکس د دغه لټرۍ لپاره برابر دی کنه نو ګران دوستانو که چیرته تاسو په دغه ټولو شرایطو برابر یاست یو خپل اسناد لري نو تاسو کولای شئ چې دغه راتلونکي ډېر دوستان به په دغه اړه پوښتنه هم کوي چې دا به کله شروع کیږي موږ به پکې کله خپل بحث زمایو نو ګران دوستانو د اکتوبر په 4 نیټه باندې د امریکا د لټرۍ دغه لړۍ شروع کیږي او د سپټمبر تر 8 نیټې پورې به دوام کوي نو هیله ده چې تاسو سرلوس او خپل ځانونه ماده کې خپل تصویر برابر کړئ نو ما غوښتل چې نن تاسو ته یوازې د دې باندې بل سرلوس مخکې معلومات درکم نو ګرانو دوستانو د پیل نیټه چې دا د اکتوبر 4 نیټه ده او د پای نیټه چې د ګرانو دوستانو نو زه غواړم چې تاسو ته د پای نیټې په اړه دقیق معلومات درکم د 8 نومبر پورې ګرانو دوستانو تاسو کولای شئ چې خپل اسناد جمع کړئ نو ګران دوستانو دغه په نیټه به شروع کیږي له خیره دا نوملیکنه چې دا د 2023 کال لپاره ده نو هیله ده چې تاسو ورته سر له اوسه نه ځان اماده کړئ ګرانو دوستانو په همدغې د اکتوبر په 4 نیټه به انشاءالله زموږ په یوټیوب باندې د دې د طریقې ویډیو هم پورته کېږي چې څه ډول موږ وکولی شو خپل اسناد جمع کړو نو دا د نن ورځې معلوماتو چې ما تاسو سره شریک کړل نو تاسو دغه نیټې ته خپل اسناد برابر کړئ آماده اوسئ او په دغه وخت کې ځان وازمایئ چې آیا تاسو کوم چانس ترلاسه کولی شئ او که نه نو ګران دوستانو یوه هیله در څخه کومه چې دغه ویډیو در سره لایک کړئ خپل ملګرو دوستانو ته په ګروپونو کې ولېږئ تر څو زموږ افغانان لا نور فرصت پیدا کړي او مخکې لاړ شي